ستا درانه غمونه دي ککاڼي دي ستا درانه غمونه دي ککاڼي دي مات زما هډونه دي ککاڼي دي ټوک ټوکې زما د زړګي درمن که ټوک ټوکې زما د زړګي درمن که ستا انتظارونه دي ککاڼي دي ټول احساس زما یې که زخمي زخمي ټول احساس زما یې که زخمي زخمي دا د تا سوچونه دي ککاڼي دي او ستا د سترګو تورې سپینې دوه ګیټۍ ستا د سترګو تورې سپینې دوه ګیټۍ یاره مرهمونه دي ککاڼي دي او کاڼو باندې ولي د پیغور سره کاڼو باندې ولي د پیغور سره دا سیاستونه دي ککاڼي دي ډیرو ګرانو ملګرو سلامونه نیکې هیلې او احترامات پښتو ادبي ملاقاتونه پروګرام شه ډیر ګران او محترم د موږ ملګری شاعر احمد شرار صاحب سره ناسته او ډیر روان لیک کوي ډیر خوشاله کلام لیکي او نوي نوي شعرونه غزلونه به لیکلي وي هغه له دنه بیا ارو او خوندونه ځینې اخلو نو احمد شرار صاحب ته بلنه ورکوو چې په دې خپرونه کې له موږ سره خوشالي خوشالي کلامونه شعر کړي ډیره مننه امید صاحب د غزل نه مخکې یو څو شعرونه دي ارشاد نیت د خراب و نتیجه خراب وختله نیت د خراب و نتیجه خراب وختله د ګاډي هر یوه پرزه خراب وختله ډېر زبردست څومره تک سپین جانان په زړه باندې تک تور وختو څومره تک سپین جانان په زړه باندې تک تور وختو چته که زیړه خربوزه خراب وختله ډېر خوشاله او ستا د چهرې عکس مې په یو کونج کې هم نه کړو مونده یعنی زمونږه حافظه خراب وختله ډېر خوشاله او امید صاحب شعر دا چې قاتل دی یوه ورځ دغه هم ښه سړی و دا چې قاتل دی یوه ورځ دغه هم ښه سړی و دا چې شیطان دی فرشته خرابه وختله ډېر خوشاله مننه دا غزل د امید صاحب تور تور ذهنونه د ښارونو په تیاره کې پراته تور تور ذهنونه د ښارونو په تیاره کې پراته تنګ تنګ نیتونه دي په تنګه دایره کې پراته ډېر خوشاله او سپین وجودونه د کاغذو په بدل خرڅیږي سپین وجودونه د کاغذو په بدل خرڅیږي سره شنه نوټونه دي په توره لفافه کې پراته ډېر خوشاله او وایه د څومره ارمانونو جنازې شوي دي وایه د څومره ارمانونو جنازې شوي دي څومره لاشونه و زمونږه په کمره کې پراته ډېر خوشاله او څه به د چا د مینې غږ باندې لبیک ووایم څه به د چا د مینې غږ باندې لبیک ووایم چې مې غوږونه وي د ستا په دروازه کې پراته ډېر خوشاله او بلها خمار د حق سړي په تورو سترګو کې دی بلها خمار د حق سړي په تورو سترګو کې دی بلها خوندونه دي د چرسو په نشه کې پراته او له موسمي تغیراتو مې محفوظ ساتلی له موسمي تغیراتو مې محفوظ ساتلی د ستا لوزونه مې د زړه په تاخانه کې پراته ډېر خوشاله مننه مقتده شرره مونږ به په خاورینو وجودونو څه کړو شرره مونږ به په خاورینو وجودونو څه کړو چې زمونږ زړونه وي د کښلو په قبضه کې پراته دا غزل د امید صاحب یار خفه شولو کیسه خو مې صحیح وه یار خفه شولو کیسه خو مې صحیح وه یا اظهاره طریقه خو مې صحیح وه ډېر خوشاله شا ګیله نه کوم خدای ناراضه کیږي شا ګیله نه کوم خدای ناراضه کیږي خو نیکبختو چې یوه خو مې صحیح وه ډېر خوشاله شا ګیله نه کوم خدای ناراضه کیږي خو نیکبختو چې یوه خو مې صحیح وه دا د چا اواز غوږونو ته رارسي
دا د چا आवाज غوږونو ته رارسي بنده کړې دروازه خو مې صحیح وه ډېر ښکلی او زړه دې مات شو ملامت نه یم یار وایي زړه دې مات شو ملامت نه یم یار وایي ورته کړې اراده خو مې صحیح وه ډېر ښکلی او درته ویل مې نه لږ وخت چې به بدل سي درته ویل مې نه لږ وخت کې به بدل شي لګولې اندازه خو مې صحیح وه ډېر ښکلی شعر او خدای خبر چې څنګه پاتې شوې شرره خدای خبر چې څنګه پاتې شوې شرره جوړه کړې منصوبه خو مې صحیح وه ډېر ښکلی ډېرو ګرانو ملګرو احمد شرر صاحب ښکلي کلامونه د سره پیش کړو خوندونه هم ځینې واخیسته خو دا وخت د موږ د خپرونې وخت هم سرته رسېږي په راتلونکو نورو خپرونو کښې بیا به سره یو لیده کېږو نو دا وخت موږ ملګرو ته راکړئ اجازت دی لوی الله په امان